یو ورځ د یهودو بدبختانو یو عالم ده چې ډېر لوی رشوتخور و، فیصلې به یې په رشوت وکړې. مالک ابن زید حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په مخه ورغی، نو ده ته ویې چې ګوره د خدای نه وډار شه، په ما ایمان راوړه، ښه درته معلوم ده چې زه حق پیغمبر یم. او دی اوس پوهېږي په دا حرام خورۍ باندې، او تا ته په تورات کې نه ده معلوم چې خدای د مزي عالم نه بد راځي. دغه حدیث کتابو کې راځي چې مطلق مزي عالم نه تر مراد څوک خلقتاً وجود کې غټ وي، هغه نه تر مراد، هغه تر مراد چې په شراب او رشوتو یې وجود غټ شوی، خواهش پرست وي. دا خو ده ته تنبیه و چې ته خو رشوتونه خورې، ده ته خوش کوله هغه د ډېره خوش کړي، نه یې ویله په هېڅ انسان خدای هېڅ شی نه دی نازل کړی، د ټولو انبیاو نه انکار وکړ. حتی خپلو یهودو ورته ویلي ولې بدبخته په موسی علیه السلام باندې خدای پاک تورات نه ده نازل کړی. حتی وایي د مدرسې د استادي نه یې ویست، خپله دوی ویست. الله آیات نازل کړ وما قدر الله حق قدره، دوی تعظیم نه ده کړی دغه یهودیانو د الله تعالی په حق تعظیم سره. اذ قالو هغه وخت کې چې دوی وویلې ما انزل الله علی بشر من شی، چې نه ده نازل کړی الله تعالی په هیڅ انسان باندې څه شی. قلت ورته ووایه چې الله په هیڅ انسان چې وحی نه ده نازل کړی. دا مخکینی کتابونه چې تاسو تر اوسه منئ، تورات ته خلک دعوت ورکوي، موسی علیه السلام په پیغمبري باندې هغه ته بیا کتاب چا ورکړی چې الله نه ده نازل کړی په انسان باندې کتاب. موسی علیه السلام انسان مو که نه؟ دا تورات به هغه ته چا ورکړی؟ قلت ورته من انزل الکتاب الذي جاء به موسی، نو چا نازل کړی د هغه کتاب چې هغه باندې راته کړی و موسی علیه السلام، نورا چې هغه نور و هدن هدایت للناس لپاره د خلکو، تجعلونها قراطیسا چې تاسو یې ګرځوئ پاڼې پاڼې لیکئ، نسخې ته لیکئ، تبدونها چې هغه تاسو خواهشات کې پوره کېږي، هغه خبرې ښکاره کوئ، وتخفون کثیرا او ډېرې پټوئ چې د نبي علیه السلام صفات مبارکه دي. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم، او درښودل شوي دي تاسو ته احکام د تورات هغه نه پوهېده په هغه باندې، تاسو هم نه پوهېدئ او د تاسو پلرونه هم نه پوهېده. هدایت څه معنا ده؟ یا خدا من الله احسان وکړو په تاسو تورات نازل کړو، په دین خبر کړئ، که نه خو نه تاسو پوهېدئ نه پلرونه په خپل عقل. یا دا معنا تاسو باندې الله احسان وکړو. د موسی علیه السلام نه تر نبي علیه السلام خو زرګونه کلونه وخت تېر ده، دین محرف شوی و، اکثره تورات ورک شوی پټ شوی و. اوس رسول الله خدای راولېږو دیني احکام یې درته راژوندي کړه چې دا تاسو پلرونه هم نه وو په خبر تر ډېره نسله پورې، ځکه تحریف خو د پخوا نه لیاره شروع شوی و. قل الله ته دوی ته ووایه چې هغه د یو شي په جواب کې قل من انزل الکتابه، چې تاسو وایئ چې الله په هېڅ انسان کتاب نه ده نازل کړی، نو په موسی علیه السلام کتاب چا نازل کړی؟ قل الله ته الله نازل کړی، بلې جواب نشته. قل الله ثم ذرهم، بیا پرېږدي دوی په خوضهم یلعبون چې په خپلو باطلو خبرو کې غوپېږي، مشغول دي اوسېږي چې ښه غرق شي. وهذا دغه قرآن عظیم شان کتاب د انزلناه چې موږ نازل کړی ده، مبارک خاوند د برکت ده، مصدق الذي چې تصدیق کوونکی دی هغه کتاب د بین یدیه چې مخکې تر ده تېر ده. او د دې لپاره موږ نازل کړی ده ولتنذر ام القرى، چې وویرول شي اصل د کلیو چې مکه معظمه ده، ومن حولها هغه چې چارو چاپېر دي د مکه معظمه ناف الارض، لکه د مځکې نو غوټۍ، دا ټوله دنیا د مکې معظمې نه تقسیم شوې. نو قرآن ټولې دنیا ته ده، ټوله دنیا ته ماحول ویل کېږي، دا مابین ده، دا ټوله دنیا پر اتاو ده چې د قرآن باندې هغه ټول وویرول شي. والذین یؤمنون، او هغه کسان چې ایمان راوړي، بالآخرت په آخرت باندې یؤمنون به، هغه ایمان راوړي په د قرآن عظیم شان یا په نبی علیه السلام باندې. وهم علی صلاتهم یحافظون، دوی په خپلو لمانځو باندې ساتنه د ټولو حقوقو د ټولو رعایاتو کوي. ومن ازلم، څوک لوی ظالم ده، ممن د هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې تړلي په خدای پاک پورې دروغ، او قاله یا په خدای پاک پورې دروغ تړلي چې نبي نه وي دا نبي بولي. او قال یا وی اوحي الیه ما ته وحی شوی ولم یوحى الیه شیء، دته وحی نه شوی. او ومن هغه څوک قال چې سأنزل زر د زبم نازل کوم
مثل ما انزل الله په مثل دی هغه څه چې الله نازل کړی. الله مو دې وساتي، خدای پاک مو دې حفاظت وکړي. ګورئ داسې امتحانات دي. عبدالله ابن سرج یو سړی و، ایمان یې راوړ، لیکوال و، خط زده و. بیا نبي علیه السلام کاتب دی وحی کړ چې دلته به وحی نازلېده، هغه به دی راوغوښته چې دا لیکه. هلته به چې آیات مبارکه کې د الله په صفاتو کې راغلي وو چې سمیعا بصیرا، ده به ورسره ولیکل حکیما علیما. چې لیکلي به هلته حکیما علیما، ده به ورسره ولیکل غفورا رحیما. خو دغه صفات خو نشته، بل ځای کې به بیا هغه صفات هم راغله چې دا آیت مبارکه چې الله تعالی د انسان د خلقت بیان کوي. الله آیات نازل کړی، موږ پیدا کړی د انسان من سلالة من ماء مهین. دا ولیکل، د تویل ولیکل، ته مخکې دا وویلې فتبارک الله احسن الخالقین. نبی علیه السلام ورته ولیکه دغسې نازل شوی، ده ته شک پیدا شو چې دا خو ما وویلې او دی راته وایي چې ولیکه. خدای هم دې وساتي، لاړ مرتد شو، دین نه واورېد. ذاتي بې ویلې خلکو ته چې دا دی چې څه وایي، که دغه حق وي، خو دا د ما خبره هم حق ده، خو ما هم هغه ته دغسې الفاظ ویلې. نو کنی دغه د ده الفاظ هم د ځانه جوړ شوي دي، دا ما هم د ځانه جوړ کړي دي. که دا یو وارې نبي، خو زه هم نبي یم، ما هم دغسې الفاظ ویلې، او کنی خو دواړه دروغ دي. الله وی تر دغه نه لوی ظالم چیرې ده؟ دا خو انسان د سبقت لساني خدای په ژبه یو څه جاري کړي، خو هغه وروسته آیات هم هغسې نازل شي لکه د موافقاتو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باب کې چې ذکر کېږي. داسې خو نه ده چې وحی اوس لیکل شوی ده، که هغه ازل کې لیکل شوی چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به څه خواهش و تمنا وه چې مقام ابراهیم کې ملمونځ کړی. الله آیات نازل کړي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. ولې لوح محفوظ کې مخکې نه و لیکلی، خو د ده ژبه زړه صفا، ژبه صفا، خدای د ده تمنا مخکې ښکاره کړه، هلته آیات نازل کړه. د حجاب تمنا وه چې ازواج مطهرات د خلکو نه حجاب کوي، الله تعالی د حجاب آیتونه نازل کړه. دا چې په ډېرو ځای کې راغلي دي. نو الله وی تر دغو خلکو نه لوی ظالمان څوک دي؟ ولو ترى اذ الظالمون، که ووینې ته ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ظالمان فی غمرات الموت، په وخت سختیو د زلکدن کې چې دا د زلکدن حالات د دوی شروع وي، هلته یې ووینې اول ملائکة باسطو ایدیهم، او چې ملایکو لاسونه ورغځولي دی ته او ورته وي اخرجوا انفسکم، خپل روح راوباسئ چې مخکې ما قصه درته وکړه او روح نه راوځي. نو که ته هغه حال د دوی ووینې نو وبه وینې د دوی رسواناک حال. اوس خو نه معلومېږي، هلته به بیا د دوی د شرمندګۍ حال ووینې، او هلته به ورته ویل کېږي الیوم تجزون عذاب الهون، نن ورځ به جزا درکړی شي تاسو ته عذاب سپکوونکی، د سخت تکلیف و ذلت سره به مخامخ شي. بما کنتم تقولون علی الله، په هغه څه چې تاسو به وتړل په خدای پاک پورې غیر الحق، ناحقه خبرې. وکنتم عن آیاته تستکبرون، وایي تاسو چې د الله د آیاتونو متکبر کوه. او بیا په قیامت کې چې د قبر نه راپورته کېږي دا لوی سردار، دا لوی مالدار، دا لوی قدرتمند، ده به نه دنیا یې وسره یو شی به نه حتی قبر نه چې راپورته کېږي لکه د مور نه چې پیدا کېږي، لوڅ لغړ، لوڅې پښې، ناسنته، ټول اعضا کامل ناسنته به راپورته کېږي. اگر که په دنیا کې سنت شوی وي، الله د خپل قدرت اظهار کوي چې زه د ټولو اعضاو په بېرته راګرځولو باندې قادر یم. نو الله تعالی به هلته ورته وایي ولقد جئتمونا فرادا، په تحقیق سره راغلی تاسو د ما په طرف باندې یوازې د حساب دپاره. کما خلقناکم، لکه پیدا کړي مې چې وایي اول مرتين، اول وار. نن خو دلته هم کوکې راغلی، نه کالی شته در سره، نه دبدبه شته در سره، نه نوکر و باډیګا شته در سره، یو شی هم نشته در سره. وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، او تاسو پرېښودل په دنیا کې هغه شیان چې ما درکړي وو تاسو ته، هغه خو شاته پرېښود ټول په دنیا کې. بل طرف ته تاسو د نورو خلکو د خدایي دعوا درلوده. وما نرى معكم، زه خو نه وینم د تاسو سره شفعاءکم الذین زعمتم، هغه د تاسو شفاعت کوونکي چې تاسو ګمان کوو چې انهم فیکم شرکا، چې دوی د تاسو په عبادت کې شریکان دي، هغه چیرې دي؟ لقد تقطع بینکم، په تحقیق سره پرې شو پیوند په مابین د تاسو کې. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، ګمراه شو او ورک شو د تاسو نه هغه څه چې تاسو ګمان کوو چې دا د خدایان دي. ځکه به بیا وروسته بېزاري کوي که نه،
والله ما كنا مشرکین. دا خو د نجات لار نه ده. نو الله ورته وایي په دنیا کې د دومره لوی کوله نه اوس مال شته د سره، نه قوت شته د سره، نه هغه خدایان شته د سره چې هغه تا به دعوه کوله چې دا د خدایان دي.